اسماعیل مېلمه دې درغی ونیسه. د غوښې د تقسیماتو ټیم ټول کوزل ته ځان سره بیا وروسته کار کوي که ده دا سړی حیران دی چې حیرتان پاتې شي دا خلک څه رقم ته هغه کوي دا جټ نومېږي د دې فارم مسل دی تندي باندې غوا چې ده د سترګې او د هغه ترمنځ تندي باندې دلته په شاټ باندې وګورو او هغه چې دي دا ابادي ټوپک غوندې چې لري دوی خپل هغه ګن لري ورته او کوم چې نارینه هون هغه چې دي هغه لږ زره دی غاړه ته د سترګې لږ پورته دی ځکه چې نارینه یې لږ قوي لږ د دې لپاره سکالپ چې دا هغه سټرونګ دی قوي دی نسبت د غواګانو اول یې وژني دوی نو بیا بعد دغه نه میل دی صحیح شو ده خیر بخیر دا څه کوي اسماعیل دوی څه کوي اوس دا غوا جګوي دا کار شروع کور باندې
کله کار شروع شو ها ټول یو د کار نه شي کولای لا زيك هنيك فاتحة قال هنيك بغالي سوق كذا کته په خونه به شروع ها په اسماعیل دغه زته خیمه دا کته کا ډیر نه چلته وخت لاندې شي اول په څه باندې کار اسماعیل نو کې باندې پاسه د دېغه د عیسی بنیفه مال دا خزونه څنګه معلومیږي لوګو لري Acayip sepçi yaparsın, tu haram şişti çimi. هیچ کدوم از کارهایی که نمی‌کنم بلد نیستم خاطر آرام چه خود گرفتم مزاحمت ها نکنم مزاحمت نمی‌کنی. کوم ځای ته راشم مجراله بس کار خلاص شي کنه هماغه مخکې ورته ویل کنه اسمان کار کوي ګور اخر کې شاګرد اسکره خو چی شي خو نو ریډبول اس کله خو هم دا واخه دي کنه نو جی خبره کوي نو دا تر ټولو اساسي مرحله ته رسیدلای کنه کشکه هدا کشکه شاید وي دې فارم کې ورته ریډبول ورکړي دا یو ټول واخلې خولې دي هغه ځنه دنه پاسه کا هغه ځنه ټول نه راولم شاید راځي کله مده نشي کول خلینه مو ته خراب تاسو ډېر خراب شوه خلې د دې شي د حلالې کار ختم شو اوس په دې شکل انتقالي لدې ځای وړي کلته بس داسې یو ځای دی بیا هلته نور د پیس کول او د حلالې برخه خلاصه شوه همدلته چې څومره باید پاک شوی وی هغې وشو نور یې دغه سړی انتقالوي هغه خواته د هغه ونو سره نږدې هلته پاک ځای دی او نور یې د ټوټې کولو کار هلته به مخته وړي وګورو چې نورې څنګه دا هلکان مخته وړي غصه دي که نه ښه نه قارش هم نکو پژواک صاحب که بس اینی خوردشی سفید کسی خیلی مقبول است نه؟ اینا رو دیگه بعضی چیزا نمیترزه